عداوت، عناد او معادین څنګه چې محبت او مینه زړه او سترګې له حق او حقیقت څخه ړندوي، نو همداشان دښمني او کینه هم زړه او سترګې له حق او حقیقت څخه ړندوي او غوږونه کڼوي. د رښتینولي رڼا یې په سترګو لګیږي خو دوی یې نه ویني، د حق آواز لوړیږي خو دوی یې نه اوري. ولې؟ چې عداوت او دښمني نه غواړي چې انسان د بل چا په رښتینولۍ او حقیقت قرار وکړي. د ازادۍ په کوچ کې یو خطرناک پړاو دا هم دی چې یوازې هغه څوک ترې تېرېدی شي چې ځان د دې میدان اتل بولي. که دا ګرانه خبره ده چې سړی د خپل انحراف او تېروتنې قرار وکړي، نو د بل د حقیقت او رښتینولۍ قرار هم آسان کار نه دی. خو د مسلمان په ژوند کې د ازادۍ په فرایضو کې یوه ماده دا هم ده چې که انصاف، عدل، حق او صداقت تر ټولو لوی دښمن سره هم وي، خو انصاف، عدل، حق او صداقت به بلل کیږي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: ژباړه ای مؤمنانو، د الله جل جلاله په ګواهۍ کې پر انصاف ودرېږئ او د چا دښمني دې تاسې ته راپورته نه کړي چې بې انصافي وکړئ. عدل کوئ، دا کار تقوا ته ډیر نږدې دی او الله جل جلاله نه یریږي. آیا مسلمان له دې نه وروسته هم د دښمنۍ او کینې له امله د حق قرار پرېږدي؟ که پرېږدي نو د اسلام له ځانګړنو څخه به بې برخې وي. نن ډیری کسان د عناد او عداوت له وجې د واقعیتونو له درک څخه عاجز دي، د حق له سپېڅلې لارې منحرف قدمونه اخلي او من حیث مسلمان دا صفت پکې له منځه تللی دی چې د حق ملاتړ وکړي، هغه څه چې د اسلام ښکارندوینه او علم ده هغه نه قبلوي. په مقابل کې د بشر انتخاب او تش په نوم لویدلې بې مفهومه بې ارزښته مفاهیم راجمع کوي او قبلوي.